یو څلور عملونه داسې دي چې په هغې سره د الله پاک غصه ختمیږي او د الله غصه پرې راکمیږي. یو په هغه اعمالو کې دا ده چې د الله نه به سوال ډېر کې، د الله نه به غواړې ډېر زیات. څومره چې د الله نه ته سوال کې هغومره د الله غصه ختمیږي. حدیث کې راځي ابي هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي من لم يسأل الله یغضب علیه. څوک چې د الله نه سوال نه کوي نو الله ورته غصه کیږي، الله په ده باندې غصه کیږي، نو د الله نه غواړه. حتی حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ستاسو د یو بوټ یو مزه یو تسمه موشو کیږي هغه هم د الله نه غواړئ. او عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي اذا تمنى احدکم فلیکثر. کله چې یو کس ستاسو نه د الله نه سوال کوي او د الله نه غواړي نو دا دې ډېر زیات یې غواړئ چې څومره 1000 روپۍ 2000 روپۍ مه غواړه، ډېر زیات غواړه. ولې په انما یسأل ربه، ځکه دا د الله نه سوال کوي، د بل چا نه خو نه کوي. څومره چې ډېر د الله نه غواړي الله پاک هغه هم نه ستا نه راضي کېږي او د الله غصه ختمیږي. دویم چې د الله غصه پې ختمیږي حسن الادب، چا کې ښایسته ادب پیدا شو، ادب او احترام په چا کې پیدا شو. سفیان ثوری رحمه الله فرمایي حسن الادب یطفئ غضب الرب. ښایسته ادب چې دی دا د الله غصه ختمی. دریم چې د الله غصه پې ختمیږي هغه په خپله باندې چې دا بنده کله غصه نه کوي، په خپله په یو مؤمن بنده کې برداشت پکې یو غصه برداشت کوي، غصه نه کوي، نو دې سړي ته هم د الله غصه ختمیږي. حدیث کې راځي عبدالله بن عمر دا یو صحابي دی، دا رالی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله ما یمنعنی من غضب الله عز وجل. هغه کوم یو عمل دی چې ما د الله د غضب نه منع کي او د الله غصه په ما باندې رانه شي او د الله غصه زما ته ختمه شي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم درته وفرمایل وی لا تغضب، ته غصه مه کوه، ته په خپله باندې برداشت کوه، خو شرط دا دی چې دا غصه ته په ناحقه باندې غصه نه کوې. یو په حق کار باندې غصه کېدل ستا مخې ته یو ګناه کېږي او ته پرې غصه شي، دې باندې څه ممانعت نشته. په ناحقه باندې غصه نه کول دا سبب د دې دی چې تا ته به د الله غصه ختمیږي. او څلورم عمل چې د الله غصه پې ختمیږي هغه صدقه ورکول دي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الصدقة تطفئ غضب الرب. بخاري کې دا حدیث دی. صدقه ورکول چې دي دا د الله غصه چې دی دا ختموي. نو دا څلور عملونه شو چې د الله غصه ورسره ختمیږي. اول دا چې د الله نه ډېر ډېر غواړه، دویم ښایسته ادب په ځان کې پیدا کړه، او دریم په ناحقه غصه مه کوه، څلورم صدقې